السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله نن بسورة أعراف آيت نمبر 126 بوایو. یا رب وینا دا توفیق راته راکړي الله، قرآن راته آسان کړي الله، قرآن نه مو لرې مه کړي الله. د قرآن ویل، قرآن بیانول، قرآن کریم د سترګې غړول، د دې کیفیت نه الله مونږ لرې مه کړي الله. د شیطان او د هغې قوتونو نه مونږ بچ کړي. مونږ ټول د الله په دې قرآن کریم پوه کړي الله. دې مونږ ژوند په قرآن کې الله، دې مونږ مرګ په قرآن کریم باندې کړي. مونږ دې الله ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د نبوت آغاز یې د قرآن نه و، اختتام یې په قرآن باندې و، الله مونږ د هغې سره یو ځای کړي. آمین. د موسی علیه السلام او د فرعون واقعه د هدایت دپاره روانه ده. موسی علیه السلام مقابله وکړله فرعون سره. فرعون ناکام شو، ذلیل شو او بار بار ناکام شو. اول موسی علیه السلام د جادوګرانو مقابله کې کامیاب شو، د هغې جادو ختم شو. نو فرعون یو ذلت بیا ایمان راوړو جادوګرانو. نو فرعون بل ذلیل شو. بیا فرعون دمکی ورکړله جادوګرانو ته چې زه به تاسو خپل لاسونه د خلاف نه کټ کړمه. هغې ویلې وکړه چې څه کولی شي. فرعون نور ذلیل شو. بیا هغې په دې کار باندې شروع وکړل، لاسونه خپې کټ کول شروع کړل. هغې یو عجیبه دعا وکړله. هغه دعا زه تاسو ته نن دلته په سبق کې شته ده، او یو عجیبه جواب یې ورکړو. هغه نور ذلیل شو. د فرعون زور، د فرعون دبدبه، د فرعون او د الله مدد او د موسی علیه السلام کمزوري او په دومره لوی دربار کې د الله امداد، دا د الله هغه قوتونه دي چې خپلو بندګانو سره کوي. دا د الله هغه مینه ده، دا د الله تعالی هغه دین دی چې دا انسان په داسې حال کې نه پرېږدي. صرف د انسان ازمایش وي. مونږ هم داسې ازمایش کې راغلي یو. الله مونږ دې ازمایش کې کامیاب کړي. الله مونږ ته د دعا زمونږ په حق کې قبوله کړي. مونږ د ګمراهۍ نه بچ کړي. مونږ د لرې د خپل ځان نه لرې مه کړي الله. نو تاسو اول معنی واورئ. ډېر خوندور آیتونه دي، خوند کوي. سړی وایي اورم یې وایم یې. الله فرمایي چې جادوګرانو وویلې وما تنقم، او ته مونږ نه بدل نه اخلې انتقام، ته په بل څه غصه نه یې مونږ ته، منا مونږ نه، الا مگر ان دا چې آمنا مونږ ایمان راوړو، ایمان هم راوړی دی، بآیات ربنا په آیتونو د خپل رب، لما چې کله جاءتنا راغلل مونږ ته. نو ربنا ای زمونږ ربه، افرغ ته راواچئ، راتوی کې علینا په مونږ باندې، صبرا صبر، وتوفنا او ته مړه کې مونږه مسلمین مسلمانان. ځکه چې فرعون دمکي ورکړله، ډېره سخته دمکي وه. ورته وویل چې زه به ستاسو لاسونه خپې د خلاف نه کټ کړم. دا خو ډېر غټ ازمایش و. هغوی ویرېدل جادوګران چې دې غټ امتحان کې مونږ چېرته ناکام نه شو او مونږ د ایمان نه وانه وړو، او په دې اخر وخت کې مونږ شیطان دوکه نه کړي چې مونږ مسلمانان مړه شو، مونږ چېرته د ایمان نه بغیر مړه نه شو. داسې خوندوره
داسې بهترینه دعا چې ربنا افرغ علینا صبرا، مونږ ته په دې تکلیف کې صبر راکړي، وتوفنا مسلمین، او مونږ مسلمانان مړ کړي، اسې نه چې مونږ په دې آخر خاتمه کې خراب شو، مونږ شیطان دوکه نه کړي. دا ډېره خوندوره دعا وه. او د دې جادوګرانو د فرعون ته چې کومه دمکي په خلاف خبره وکړله، لږ هغه هم تاسو واورئ. الله مونږ دغسې مجاهدین جوړ کړي. زما د شاګردان چې تاسو د قرآن واورئ، ستاسو بچي، الله مونږ د موسی علیه السلام په شانتې کار واخلي. الله مونږ د فرعون مقابلې ته ودرئ، او مونږ هم د کرنګې د ژوند د سعادت و مرګ د شهادت راکړي. سوره طه تاسو راواړوئ، کې اوږده کیسه ده دا ټوله، خو کوم چې مین خبره ده هغه د سوره طه آیت سورت نمبر 20 او آیت نمبر 1 نه واورئ تاسو. نو فرعون ورته وویلي دوی ته نه 1 نه آیت نمبر 88 نه تاسو واورئ. 88 کې چې کله موسی علیه السلام یره محسوسه کا، الله فرمایي ما ورته وویلي قلنا لا تخف انک انت الاعلی، مه یریږه موسی، ته به کامیابې، ته ولې یریږې، ته خو زما پیغمبر یې، ته خو ما دپاره جګړه کوې او ما دپاره د فرعون په مقابلې یې، ته یریږه مه. والقي او واچوه وغورځوه ما فی یمینک، هغه شی چې ستا په خلاص کې دی، تلقف ما صنعو، تیر وکړي هغه څه چې دی جوړ کړي دي، جوړی یې. انما صنعو کید ساحر، بشکه دوی جوړی چلونه دا جادوګران چل کوي. ولا یفلح الساحر حیث اتی، چرې به کامیاب نشي دا جادوګران چې هر څنګه مقابلې ته راشي، هر څه وکړي. جادوګران په سجدې پرېوتل او ویل چې موږ ایمان په رب د موسی او د هارون علیهم السلام راوړی دی. نو فرعون ورته وویل تاسو ایمان زما د اجازت نه مخکې راوړو، دا انه لکبیرکم، دا ستاسو مشر دی. آیت نمبر 1 کې یم الذي هغه علمکم السحر چې تاسو ته جادو ښودلی دی، فلاقطعن ایدیکم، زه به ستاسو ضرور لاسونه کټ کومه، وارجلکم مخپې دي تاسو من خلاف د مخالف سمت نه، ولا اصلبنکم او زه به تاسو پانسی کومه، خجوم به په پانسی باندې، فی جذع النخل د کجورو په تنو کې به مزوړن کم. ولا تعلمون، دا تاسو سواوري د الله مقابله کوي، د فرعون د الله په مقابله راغلی دی. وای تاسو به خامخا پوه شئ اینا اشد عذابا، چې کوم یو ډېر سخت په عذاب ورکولو کې، و ابقا او پاتې کېدونکی دی. تاسو خو ماته د الله او د رب خبرې کوئ چې سخت عذاب ورکوي، نن به تاسو وګورئ چې زه څنګه عذاب در کومه، او تاسو وګورئ چې زه څنګه پاتې کېدونکی یم او تاسو څنګه ختمېدونکي یئ. اوس د جادوګرانو عجیبه جواب واورئ. قالو، هغوی وویلې لن نؤثرک، مونږ به چرې تا ته ترجیح در نه کړو، مونږ به چرې تا ته اهمیت در نه کړو، ستا د دې خبرو نه ګبراویدونکي یا ستا د دې خبرې په مونږ باندې اثر نه کوي. هسې ما پښتو خبره وکړم چې هسې مه غپېږه، علی ما جاءنا په مقابلې د هغه شي کې چې مونږ ته راغلی دی، مونږ ولیدو، من البینات د واضحو دلایلو نه، والذي او هغه ذات فطرنا چې مونږ پیدا کړی دی، مونږ یې پیدا کړي یو، مونږ د الله ته نږدې شو، مونږ هغه ذات چې مونږ یې پیدا کړي یو. نو جواب ډېر خوندور دی، ورته وایي فقد ما انت قاد، وکړه فیصله چې دې چې خوښوي، لحظ د خلاص څه کولی شي هغه وکړه. مونږ لاسونه خپې کټ کوي، که مونږ په پاڼسي خېجوي، مونږ الله پېژندلی دی، مونږ اوس الله نه غوښتونکي نه یو. داسې ایمان. بیا ورته وایي انما بشک خبره دا ده بله نه ده، تقضي ته به فیصله وکړي، هذه الحیات الدنیا، په دې هذه الحیات الدنیا، په دې ژوند د دنیا ته به موږ ته ژوند کې سزا راکړي،
مونږ لاس خپې به کټ کې مونږ به مړ کې همدومره به وکړي که نه. ان آمنا بربنا مونږ خو ایمان راوړی دی په خپل رب باندې لیغفر لنا چې هغه مونږ ته بخښنه وکړي خطایانا زمونږ د ګناهونو وما اکرهتنا او د هغه شي ګناه به هم مونږ ته معاف کړي چې تا مونږ مجبور کړو علیه په هغې باندې من السحر د جادونه. مونږ د موسی علیه السلام مقابله وکړله دا خو مونږ ته مجبور کړي وو دا به هم الله مونږ ته معاف کړي ځکه چې مونږ ایمان راوړو په الله. والله خیر و ابقا الله بهتر دی او همیشه پاتې کیدونکی دی. ته وایې زه به پاتې کیږم نه الله به پاتې کیږي الله بهتر دی. مونږ د الله د عذاب نه یریږو ته به مونږ ته څومره سزا راکړي خو دنیا کې به راکړي. بیا ورته وایي انه من یأتی ربه مجرما خبره دا ده چې څوک الله ته مجرم راشي فإن له جهنم هغه دپاره به جهنمي لا يموت فيها ولا يحيا نه به هغه په هغې کې مري نه به ژوندی وي او به داسې په تکلیف کې وي. ومن یأته او څوک چې راشي هغه ته مؤمنا مؤمن قد عمل الصالحات بشکه چې هغه عمل کړی وي نیک فاولئک لهم الدرجات العلا هغه دپاره اعلی درجه ده جنات عدن باغونه د همیشګرۍ دي تجري من تحتها الانهار چې روان به وي د هغې لاندې نهرونه خالدین فیها همیشه به په هغې کې وي. وذلک جزاء من تزکا او دا بدله د هغه چا ده چې پاک شو. تاسو اوس د جادوګرانو د کردار وګورئ سهار کافر دي په مقابلې د پیغمبر دي ایمان یې راوړو ایمان یې په راوړو سره مضبوط و جهاد یې وکړو د فرعون غوندې مشرکو سره یې جهاد وکړو او د حالاتو مقابله یې وکړه ثابت قدمي وښودله لاسونه خپې یې ورته کټ کړل ونه خوځېدل الله نه معافي ورسره مدد یې وغوښتو ورته وویلې چې الله موږ سره امداد وکړه چې په دې مرګ وخت کې مونږه چېرته دوکه نه کړي دا شیطان. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث اوږد لمبه چوړه حدیث دی مفهوم یې بیانوم د دې موقع سره وایي الله ما امت معاف کا الله ورته فرمایي چې ټیک ته معاف به کوم نیم عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله شیطان ظالم دی په دغه وخت کې به دوکه کړي ما امت باندې نور رحم وکړه وایي معاف به کوم یو کال مخکې وایي شیطان ظالم دی دوکه به کړي الله نور کرم وکړه وایي ښه میاشت مخکې نور کرم وکړه الله ښه هفته ورځ ګنټه ساعت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته سوال کوي چې الله په دې اخرو کې زما امت چېرته ګمراه نه شي شیطان یې دوکه نه کړي. الله ورته فرمایي صحیح ده زه به هغه وخت کې معاف کړم چې کله د ده ساه د ده مرۍ ته راورسي یتغرغر زه به دې وخت کې دی ما نه معافي وغواړي زه به معاف کړم. الله مونږ آخره ختمه په خیر کې الله مونږ شیطان د وسوسو نه او د دوکو نه بچ کړي الله مونږ ته مرګ او دې تکلیفونو کې الله تعالی صبر او استقامت راکړي الله دغه دعا زموږ په حق کې قبوله کړي ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین الله مونږ ته صبر راکړي او الله تعالی مونږ ته مرګ په اسلام باندې راکړي الله امین ثم امین. ترجمه زده کړئ وما تنقمو او ته بدل نه اخلي مونږ منا زمونږ نه یعنې ته مونږ ته په بل څه غوسه نه یې ای فرعونه الا مگر اندا چې آمنا مونږ ایمان راوړی دی بی آیات ربنا په آیاتونو د خپل رب باندې په نشاناتو د خپل رب باندې بس همدغه ستا غوسه ده چې کنې مونږ الله باندې ایمان راوړو مونږ د الله وله شو مونږ د الله خبره ومنله په دې ته غوسه یې لما جاءتنا کله چې راغلل مونږ ته ربنا ای زمونږ ربه افرغ راتوی کې راواچوي علینا په مونږ باندې صبر وتوفنا او ته مونږ مړه کې مسلمین مسلمانان آمین.